د رزق د غوښتلو دپاره دعا، د رزق د غوښتلو دپاره دعا. دا دعا کومه چې دلته ذکر شوې ده، دا دعا موسی علیه السلام غوښتې وه. اوس ګوره بار بار ویلو ته ضرورت نشته، خو چې تاسو ته پته دعا رانقل شوې ده په قرآن کې، او ده د چا؟ موسی علیه السلام. هغه دعا دا وه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اے رب زما یقینا زه هغه څه ته چې تی رالیږي ما ته د رزق نه محتاج یما، فقیر یم. معنی دا الله چې څه شی م رالیږي زه ورته محتاج. الله اکبر. څومره خپله غریبي الله ته بیان کړې. یعنې یو خاص شی ونه غوښتو چې یا الله پلانې شی، یا الله وایي هر شي ته محتاج یم، فقیر یم، غریب یم ستا په مخ کې، تا ته محتاج یم یا الله. چې څه شی بس نو زه ورته محتاج یم. عجزي دې ته وایي د الله په مخ کې، او د الله نه غوښته داسې چې الله ترې ځان عجزه کړی او ذلیله کړی نه وي که نه. نو یا الله وایي چې څه ته راکې زه ورته محتاج یم. نو دننه پکې څه خبره پرته ده؟ څه مطلب شوی دی؟ نه نه هغه جدا مسله ده. لکه اوس یو سړی لاس اوچت کړي وي یا الله څه چې ته راکې زه ورته محتاج یم، د ده څه مطلب دی؟ ای سړي مطلب څه دی؟ یعنی خوراک ته ضرورت لرم، څښاک ته ضرورت لرم، پیسو ته ضرورت لرم، هر څه ته ضرورت لرم. یا الله چې ستا د طرف نه صحیح دا څه چې دي دا چا راکړي دي موږ له، او پاتې چا ته دي؟ الله ته پاتې. د دې نه موږ ځان یعنې داسې بې پروا کولی شو چې زموږ ورته ضرورت نشته. نو چې ضرورت ورته نشته نو موږ ورته څه یو؟ الله ته محتاج یو. اوس دا څومره جامع دعا ده. یعنې تاسو ما د پیغمبرانو دعاګانې خو به ځان لیکن داسې ونه وي چې موسی علیه السلام چې یا الله ډېر وږی شوی یم، یا الله ډېر تږی شوی یم، دومره ناشنا دعا وغوښته یا الله چې څه راکې زه ورته محتاج یم. زموږ دا مسافر وروڼه چې دي دې کې اکثر چې دی هغه په مسلو کې ګیري، او دلته څوک دغه له نه راځي، مسافري څوک دې لپاره نه کوي چې سیل سپاټو له راځي. او دا بعض نیم وایي نه بس زمونږ حالات جو ښه وو او دغه هسې بس یو خبرې له رنګ ورکوي. حالات چې د چا ښه او رزق پراخ او مسلې برابري نو څوک لیونی دی چې خپل کور او کیله او د مور پلار خوا او د ښځې او د بچو خوا پرېږدي. الا اوس کې دی چې سړی د علم زده کولو له بهر ملک ته ځي، بیمارۍ دپاره ځي، تجارت دپاره څه وخت دپاره ځي، بیا راځي واپس. خو د عامې مسافریانې چې زموږ دا خلک کوي خو دا د رزق دپاره کوي چې پراخه رزق ورته میلاو شي، روزي ورته میلاو شي. او ته ورته نن ووایه چې ستا د کار بندوبست زه په ملک کې کومه ښه ټیټ ښه برابر یقیني دی، سبا ټکټه لیږي. بعض نیم بدشتي هغه کلونو والا ابلو ته یو کس یو یاد کوي زموږ ډېره کې دی 19 کال دی جنایت دی. دا بیماران دي، زه د بیمارانو خبره نه کوم. نو دې مسافر وروڼو دپاره دا دعا ډېره قیمتي دعا ده. هر مسلمان به یې غواړي ځکه چې هر مسلمان محتاج دی الله ته. خو دوی دا یعنې تګ و دو کې دي چې زموږ د رزق پراخه شي او موږ ته حلال روزي میلاو شي. نو د دې دعا ورد دا ډېر کوي او په مخه یې وایي. قرآني دعا ده، قرآني